سلامونه قدرمنو. دغه ځوان تاسو وینئ، دا ځوان په کوچنیوالي له خپلې کورنۍ ورک سوی ده. دی د افغانستان ولایت پکتیکا اوسېدونکی دی. دی وایي زه په کوچنیوالي له خپلې کورنۍ ورک سوی یم. نوم یې شاه محمد ده. دا وخت په کندهار کې اوسي. په کندهار کې په سړکونو باندې تسپې خرڅوي. تاسې وینئ په لاس یې اوس هم تسپې ځړېږي. دی وایي که چیرې په پکتیکا کې د یوې کورنۍ د شاه محمود په نامه باندې کوچنی ورک سوی وي، نو له ما سره دې رابطه وکړي. ما ته خپلوان نه معلومېږي. زه ډېر کوچنی ولم چې ورک سوی یم، نو نه مور و پلار دا شی نه پېژنم. که په پکتیکا کې د چا کوچنی ورک وي د شاه محمود په نامه باندې، نو هغه دې له ما سره رابطه وکړي. دی په کندهار کې اوسي. موبایل نمبر یې شته په سکرین ویډیو باندې. نو دغه ویډیو ډېره شیر کړئ چې دغه ځوان خپله کورنۍ پیدا کړي او کورنۍ دغه ځوان پیدا کړي. خامخا مور پلار بې ژوندي وي، ورونه بې وي، کور بې وي، خویندې بې وي، دا به ټول پریشانه وي. نو دا د ثواب کار هم ده. د ثواب په نیت یې در سره شیر کړئ. مهرباني.